بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. واوره فلسفه د لیونتوب د لیونینه دا آیت خو نه دی، خو قرآن کې ما ویلی دی. نو آیت نه دی لکه یو ایز ا هول یو آیت نه دی، خو یو آیډیا ده کومه چې غني خان ته د قرآن نه حاصله شوې ده، او فلسفه ده د غني خان، او د لیونتوب فلسفه ده، او غني خان لیونی دی. نو لیونتوب غني خان عشق ته وایي، لیونی عشق ته وایي. لیوني کړو سر راپورته، لیونی لا لیونی شو، دا یوې بره یې کاته، هېڅ په پته دې پوه نه شوم چې ته څه یې او زه څه. یا لیوني ورته زړګی کړو سیرې، د سپرلي شپه وه مسته مستانه، ستوري کېدل ډېر روښانه، هغې کې هم لیونی دی که نه عشق. دغه شان شهید ته چې وایي لیوني سر دې ورکو، د یار خپو کې دې لوګی کو. دا د عشق فلسفه غني خان ته په قرآن کې میلاو شوې ده، خو په یو آیت کې نه ده، بلکې یو خیال دی چې غني خان ته میلاو شوی دی. هغه څه دی؟ مرګ او زندگی یوه ده، غم او خوشحالي یوه ده. نو قرآن ته وایي زوجین. قرآن کې مونږ ته بار بار ویلی کېږي چې هر څه الله پاک جوړه پیدا کړي دي. نو دا هر څه یوازې میل او فیمیل جوړه، یوازې میل او فیمیل نه، غم او خوشحالي هم یوه جوړه ده، شپه او ورځ هم یوه جوړه ده، رڼا او تیاره، خیر او شر. نو په دې کې چې یو نه نو بل ختمیږي، د بل بیا څه حیثیت نه پاتې کېږي. چې تیاره نه نو بیا څوک رڼا نشي پیژندی، چې ښه نه نو بد به څوک څه وپېژني، چې بد نه نو ښه به څوک څه وپېژني. نو ځکه غني خان وایي چې مرګ او زندگی یوه ده، غم او خوشحالي یوه ده. ځکه چې د دې دواړو اګزیسټنس د یو بل نه بغیر نشي کېدی. ژوند چې چېرته نه وي مرګی چا هلته لیدلی دی. نو چې ژوند نه وي نو مرګ به څوک څه وپېژني. نو په دې دنیا کې چې دا مرګ دی، دا ځکه دی چې دا د ژوند سره یو څیز دی، دا دواړه یو دي. چې یو نه بیا به بل هم نه. زړه لکه د جام دی خوشحالي غم یې شراب دی، دینه دی خوشحالي غم دا یو ځای کړی دی، او دا یو شراب دی. لکه داسې نشي کېدی چې په دې جام کې به یا خوشحالي یا به پکې غم وي. دا خوشحالي غم دا په جمع یو شراب دی. زړه لکه د جام دی خوشحالي غم یې شراب دی، تږی به رخصت شي تا خو غم ته نسکور کړی دی. نسکور کړی مطلب دا چې غم ته نه غواړي، صرف خوشحالي په دې جام کې غواړي. او اصل خبره ده چې هغه غم او خوشحالي یو څیز دی، چې یو ته نسکوری مطلب غم ته تویی، نو خوشحالي به ورسره هم تویېږي، تش به پاتې کېږي او ته به تږی پاتې شي. خوند کوي جدا دی د نشه یوه د دواړو کې خمار لږ د ساقي د سترګو تلی دی. نو هم ژوند او مرګ یادوي، هم خوشحالي او غم یادوي، چې دا د دې خوند بل شان دی، د یو بل نه مختلف دی، خو مزه د دواړو یوه ده، نشه یوه ده. ځکه چې د دې خالق یو دی، دا چې چا جوړ کړي هغه د هغه د سترګو خمار پکې تلی دی په دواړو کې. مطلب یې دا شو چې د دې خالق یو دی، دواړو کې خمار لږ د ساقي د سترګو تلی دی، دواړه هغې ساقي جوړ کړي دي. مرګ کې پټ دی راز د مرګ، ژوندي پې نه پوهېږي. دا آیات خو نه دی، خو قرآن کې ما ویلی دی. ژوندي پې نه پوهېږي، په دې موږ نه شو پوهېدی چې مرګ څه دی. خو څنګه چې ژوند دی دغه شان دا مرګ هم دی. څنګه چې موږ دې ژوند ته وګورو د دې یو مقصد دی، د دې یو حقیقت دی، دغه شان به د مرګ هم یو حقیقت وي چې د ژوند شته نو د مرګ به وي، ځکه چې دا دواړه یو څیز دی. لکه څنګه چې خوشحالي او غم یو ځای، نو دغه شان دا ژوند او مرګ هم یو څیز دی، خو صرف نشه یې بل د یو بل نه بدله ده. په دې وجه څنګه چې په دې ژوند کې یو مقصد دی، یو راز دی، یو نسب العین دی د دې ژوند، دغه شان به د دې مرګ کې هم صحیح، خو په هغې باندې ژوندي نه پوهېږي، ځکه چې ژوندو بغیر تجربې نه څوک نشي پوهېدی. په هغې صرف مړی پوهېږي. او دا هم په قرآن کې مونږ ته ویلی شوي دي چې هغه یو برزخ دی، د پردې یوه دنیا ده، او داسې به پکې کېږي. خو هغه چونکې مونږ ایکسپیرینس کړي نه نو هغه مونږ ته یو فیل کولی نه شو که نه. نو ځکه غني خان فرمایي چې دا
په دې مرګ کې یو راز دی او په هغې باندې به صرف مړه پوهېږي، ژوندي پې نه شي پوهېدی. نو ډېر بهترین یو نظم دی. الله پاک دې زمونږ دا خان عبدالغني خان د ځان سره په خپل نور کې شامل کړي. آمین. اوکې جی، والسلام.